دا ورو سوال کړی دی چې ما د یو عالم په تقریر کې دا واورېدو چې سامري د جبریل علیه السلام ولیدو چې هغه په اس باندې ناست او د اس چې کوم ځای کې قدمونه لګول د هغه ځای نه یې خاوره راواغسته او هغه یې په سقي کې واچوله. سوال دا دی چې داسې کیدی شي چې یو انسان دی دغه ویني جبریل علیه السلام؟ الجواب د دې چې وایي چې ما د مولانا خبره اورېدلې ده په قرآن کې ذکر شوې ده. موسی علیه السلام سامري ته وایي سامري وایي څه چل دی دی څه خبره ده ستا فما خطبک یا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وما هغه څه ولیدو چې دوی نه دي لیدلي نو ما یوه قبضه راواغسته دغه اثر نه او هغه مې د سقي کې ور واچوله بس دغه سقي اوازونه کوي د سقي نه بیا اواز راوته دا امتحان. نو دا وایي کله چې جبریل علیه السلام راغی هغه په اس باندې سورو د اس چې به کوم ځای کې قدم یېښودو هلته به شنه بوټي راخجو. سامري سوچ وکړو چې یاره دا خو څه کمال په دې خاوره کې شتي نو هغه خاورې را جمع کړه او هغې به یې په سقي کې ور واچوله نو د سقي نه به اواز راوتو. اشکال دې ورور ته دا دی چې جبریل علیه السلام یې څنګه ولیدو؟ نو د هغې ډېر جوابات دي. یو جواب دا دی چې رب العالمین کله یو امتحان راوسته غواړي د هغې دپاره یو طریقه جوړه کړي. نو دې ځای کې اوس امتحان بني اسرائیلو دپاره د سامري دی د امتحان دی که نه سقی جوړ کړو بهی کې خاوره ور واچو د هغې نه اواز راوتو دا امتحان دی. اوس د بوت جوړ کړو بهی کې خاوره واچو اواز ترې کله راوځي راوځي ته اواز نه راوځي خو دې کې ترې راووتو دا امتحان دی. نو کله چې الله امتحان راولي نو موږ داسې جواب هم کولی چې کیدی شي امتحان په طور باندې الله سامري ته څوک ورښکاره کړو؟ جبریل علیه السلام ورته ورښکاره کړو او الله فعال لما یرید دی چې څه وغواړي هغه کوي څوک دې تپوس نشي کولی چې دا کار دې ولې وکړو. دویم جواب د دې دا دی کوم آثار چې دې باره کې راغلي دي نو په هغې کې دا نشته چې جبریل علیه السلام یې لیدلی دی بلکې دا دې وي اس یې ولیدو او دغه اس قدمونه چې په کوم ځای لګېدو نو صحیح شوه. جبریل خو یې نه دی لیدلی څوک یې لیدلی دی؟ اس یې لیدلی دی. دریم جواب د دې ښکلی دا دی چې لازم خو نه دی چې ده به جبریل علیه السلام په خپل شکل کې لیدلی کیدای شي جبریل علیه السلام شکل بدل کړی او ده لیدلی. موږ سره بلو 40 النوویه وضاحت چې موږ کوو په هغې کې کوم حدیث تیر شو؟ حدیث د عمر رضی الله عنه څه و پکې؟ جبریل علیه السلام راغلی و اصلي شکل کې انسان په شکل کې. ټولو صحابه کرام ولیدو که ونه لیدو؟ ټولو ولیدو. نو سامري جبریل علیه السلام یې لیدلی دی په داسې شکل کې چې هغه د هغه خپل اصلي شکل نه و بلکې مناسب هم نه دی په اصلي شکل کې ځکه چې اوس حدیث کې راځي چې د جبریل علیه السلام 600 وزري دي نو 600 وزري چې دی د څنګه په اس باندې کېږي نو دا شکل بدل شوی دی چې بدل شوی دی سامري لیدلی دی نو چې بیا خو پکې څه حرج بیا پکې نشتي والله اعلم.